بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، زما دا کوشش دی چې په انګلیسي کې زه تاسو ته هر څه زده کړم، خو هغه سخت او کو اساني. نو ان شاء الله په دې کلاس کې به زه تاسو ته پرسنل پروناون کوم چې پرسنل پروناون څه دي. په اسانه طریقې سره به ټول هر څه تاسو ته زده کوم. کلاس تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې خپل کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره سره دی آی. د آی څه مطلب دی؟ د آی مطلب دی چې زه. یو ته، یعنی کوم موږ چرته یو کس ته و چې ته، نو دې دپاره به موږ استعمالو یو. هی چې کومه دی هغه، خو چرته یو ولکې هغه دپاره به موږ استعمالو هی، یعنی هغه. شیم هغه ده، خو شی به موږ د چا دپاره استعمالو؟ د جینۍ دپاره. ما تاسو ته په تصویرانو کې مې ایکسپلین کړي، تاسو تصویرانو ته هم ګورئ، تاسو ته به پته لګي. هی به موږ د هلک دپاره استعمالو او شی به موږ د جینۍ دپاره استعمالو یا د ښځې دپاره استعمالو، او ښې موږ د هلک دپاره یا سړي دپاره استعمالو به. ایټ چې کومه دی دا به موږ د څه دپاره استعمالو؟ موږ وایي دا که موږ سره چېرته یو څیز نږدې او موږ وایو چې دا څیز، نو دې دپاره به موږ استعمالو ایټ. وی مطلب دی منګه، یعنی که موږ ډېر کسانی د هغې دپاره به استعمالو وی. دی به موږ د هغو دپاره استعمالو، یعنی چې کسان د یو نه ډیر، یعنی موږ وی دوی، نو دی به موږ د دوی دپاره استعمالو. مای چې کومه دی زما. ډیر خلک د آی او په مای کې غلطیږي. آی مطلب دی زه او مای مطلب دی زما. انشاءالله په دې کې به بیا زه تاسو ته دا څیزونه په سنټنس کې هم استعمالوم، خو اوس صرف تاسو دا زده کړئ چې مای څه ته وي او آی څه ته وي. یور ستا. یو چې کومه دی یو ته، او یور چې کومه دی ستا. هیز هغه. هیز چې کومه دی دا د هی سیکنډ فارم دی. خر هم دی هغه، یعنی خر به موږ د جینۍ دپاره استعمالو. ایټس دا. ایټس چې کومه دی دا به موږ استعمالو دا، یعنی د ایټس مای بوک، دا زما کتاب دی. یعنی که موږ سره چېرته یو شیز یو ځای نږدې، نو هغې دپاره به موږ استعمالو ایټس. اور منګه. اور چې کومه دی د ډیرو کسانو به دپاره به موږ استعمالو. موږ وی اور کنټري، زمونږ ملک. دیر هغو دپاره به موږ استعمالو دیر، یعنی د هغو، یعنی ډیر کسان هغو دپاره به موږ استعمالو دیر. ملګرو، دا اوس زموږ نننی کلاس. څنګه چې ما تاسو ته د کلاس په اول کې ویلي چې زه به تاسو ته د انګلیسۍ سره چې کوم ټاپک هم ریلیټډ دي هغه به زه تاسو ته زده کوم، کو هغه اسانه کو سخت انشاءالله زه به خپل भरपूर کوشش کوم چې زه تاسو ته په اسانه طریقې سره هغه ټاپک زده کړم. ملګرو، که چېرته تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله یا په دې کې تاسو ته څه قسمه ضرورت دی یو څیز، نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به ستاسو مسله په اسانه طریقې سره حل کړم. ملګرو، زموږ کلاس پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.